هغه قوت او طاقت چې رسول الله تعالی ورکړی دی. ابوالاشدین الجحفي دا یو کافر او پهلوان په دنیا کې تیر شوی. دا داسې یو پهلوان و چې اوښ به دې حلال که په سرمن به د پاسه ودرېدلو او یا به په دې سرمنه باندې په دې ګرمه سرمن کېناستو. یو لوی جماعت د پهلوانانو به یې راوستو او ورته ویل چې دا سرمن کش کړئ، ما ورسره کش کړې، د ځای نه مې وخوځوئ. یو لوی جماعت په راغی او دا سرمن به یې ونیوله او کش کولو به یې. ابوالاشدین الجحفي دی د ځای نه نشو خوځولی. دی به چې په کوم ځای ولاړو سرمن به داسې سیرې شوله. دی چې په کومه ځمکه باندې به ناست و، په کومه سرمن به ګیر چاپېره وشلېدله، دا چا د ځای نه نشو خوځولی. راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته و یا رسول الله که ته د حق پیغمبر یې نو ما ته په غېږه راشه، که زه دې سملولم ایمان به راوړم، ځکه نه په عربو کې چا سملولی یم نه په عجمو کې، او که مې سملولې نو بیا به زه په تا ایمان نه راوړم، زما تابعداري به کې. رسول الله وفرمیل صحیح ده نو را میدان ته شه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یا رسول الله زه به، عمر فاروق صاحب فرمایي زه، علي صاحب فرمایي زه. رسول الله وفرمیل تاسو ټول په خپل ځای کښېنئ، د دې خواهش دا دی چې ما له په غېږه راځي. رسول الله تېنه لاسونه تاو کړل. ابوالاشدین کافر ته وویل ښه مضبوط مې ونیسه چې بیا ونه وی چې خپه مې وښویدله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو کافر سره په پهلوانۍ دی. څه عجیبه نظاره د رب العزال ورته ګوري، د اسمانونو ملایکې ورته ګوري، صحابه کرام ګیر چاپېره ناست دي. رسول الله کافر ته په غېږه ورغلی دی په دې خاطر که دی زه راسملم او دې ایمان راوړي. کافر اوچت کو په ځمکه یې سملولو، ورته وایي نه یا رسول الله یو ځل به بیا په غېږه راځي. رسول الله بیا په غېږه ورغی، دویم ځل یې راسملولو. بیا ورته کافر وایي چې نه بیا به په غېږه راځي. رسول الله بیا په غېږه ورغی او راسملولو. ورته وایي بس دی 3 کرته مې راسملولې، ته خو نه عرب راسملولې وې نه عجم، ما نن راسملولې. اوس کلمه ووایه. هغه کافر چې الله توفیق د ایمان ورنه کړو په غیرت کې راغی، د جهالت او د کفر په غیرت کې راغی، ویل زه اوسه پورې چا نه م سملولی او چې تا سملولم نو تا زما بېعزتي وکړله او زه به د وخت د مرګه پورې ستا په دښمنۍ کې لګیم. الله رب العالمین د دنیا نه همداسې کافر بوتلو. هغه رسول الله چې چا سملولی نه شو. یزید بن رکانه یو صحابي رضی الله تعالی عنه به، ځکه چې هغه وخت کې لا مسلمان شوی نه و، بیا وروسته ایمان راوړو. راغی یا رسول الله زه ډېره دنیا کې ګرځېدلی یم، چا سملولی نه یم، زه یو پهلوان او طاقتور سړی یم، زه ګورم ماله به په غېږه راځي، که دې سملولم ایمان به راوړم، که مې سملولي په تا ایمان نه راوړم. ځکه د نبي د شان دا دی چې هغه څوک سملولی نه شي، د هغې ملا څوک په ځمکه لګولی نه شي، هغې ته الله قوت ورکړی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د 4,000 طاقتورو پهلوانانو قوت الله ورکړی. یزید بن رکانه رسول الله ته په غېږه ورغی. صحابه یې مونږ وایي نه دې زما ارمان کړی دی چې ما له په غېږه راشي. اوس الله ایمان هم ور نصیب کو. بل دا دی چې د رسول الله سره سینه لګولې ده. رسول الله ته په غېږه ورغی. رسول الله یزید بن رکانه راسملولو. وایي بس دی، وایي نه یا رسول الله یو ځل بیا یې راسملولو. وایي یا رسول الله دا 3 کرت هم پوره شي. 3 کرته بیا په غېږه ورغی. یزید بن رکانه چې راسملولو. وایي څنګه دې خوښه ده؟ وایي خوښه مې دا ده چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد انک رسول الله. زه د دې خبرې ګواهي کوم ځکه زه په ټوله دنیا کې ګرځېدلی یم، هیڅ چا سملولی نه یم، زما ملا چا ځمکې سره نه ده لګولی. نن چې تا سملولم ته نبي حق نبي معجزه ده او پیغمبر څوک سملولی نه شي، نو چې تا زه سملولم ته حق نبي په تا مې ایمان راوړ. الله د ایمان سره دنیا نه بوت.